سورۃ حدید نا دا وسوم باب د دې شروع کی اخري حصے او دې کې لس سورتونه دي تر اخره پورې حدید دې مجادله حشر دې ممتحنه صف جمعه منافقون تغابن طلاق تحریم لس سورتونه دي او دې کې با یو مضمون بیانې کی ترغیب جهاد او انفاق ته ترغیب جهاد او انفاق ته ځکه مخکې سورتونو کې مسله بیان شو دغه مخکې باب کې د نجم نه چې راواخلې رحمان قمر واقعه دې ټولو کې مسله بیان شو نه په شرک فی البرکات فسبح باسم ربک العظیم نو د دې لپاره وی جهاد وکړي دا مسله رسول اسنه کیږي بغیر د جهاد نه او جهاد اسنه کیږي به د انفاق او خرچ نه دا دوه مسلې به ذکر کړي د لسو اړو سوراتونو کې همخ کې به تن توحید خامخا بیانې ځکه چې دا دواړه توحید د پاره کیږي جهاد سره کیږي الله د وحدانیت لپاره دا ورسي خلق ته نو دې صورت کې باول عقلی دلیلونه ذکر کی په توحید باندې څنګه سورې سبا کې ذکر کړو په هغه طرز ابي اور پسې به انفاق مسله کو پنځو وجوه سره کوي پنځه قسمه ترغیب باور کوي انفاق لا چې خرچو کې په دې طریقې هغه پنځه وجوه داسې دي چې هغه کې د اوهام او دفع ده ځکه یو مسلمان چې خرج کینو دته شیطان وسوسه چی مکوا الله دا غي جوابونه یو قسم دلته کې ذکر کړی دي چې شیطان وسوسه ماورا خرج وکا دا پنځو جو چې ذکر کې نه اخر کې بیا ترغیب ورکی جهاد ته هغه مسله رسو کړی دا جهاد چې ورما دی له وسپنه پیدا کړی دا او جهاد نه کوي ما دې له قران نازل کړی دی jihad نه کوي دوه قسمه jihad اخر کې بیا زجری منکرین د jihad لچری دا کار پرې او سبب هم ذکر کی دا jihad ولې دی پری دی ګټونو کې کینې نو چې ګټ کې کیناستنه بیا هو jihad نه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم نزول پس د سورۃ الزلزال نه سبح لله ما في السماوات والارض پاکی بیانی الله لرا ولی بیانی ذکر مخی و تحکم کو چې فسبح پاکی بیان کیا کنا نسبح لله پاکی بیانی خاص الله لرا رسول جب آسمان نو کی دی قزمکا کی دی او غزات تدیر زور اور لیکن حکمت والدین عذاب ورکول شي خدا مقیم ولذکر کی چې دی کې حکمت څه کنا خاص دی الله لره بادشاہي د اسمانو د زمکو دا اختیارات دي ملکی سو کو ژوند دي کوي او الله پارس باندې قادر دی هو الاول والآخر الله اول دی د ټول مخلوقاتنا اسنو الله هو والآخر او اخر دی د ټول مخلوقات نار سو پناشي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والظاهر او کار دې په دلیلونو سره په خپل قدرتونو سره ډیر معلوم دی والباطن او پټه په اعتبار د علم سره کته داغه په ذات باندې علم راولي مراوله منشوي د دینه چې فکر او سوچ کوي نو د الله په کائناتو کې کو په دې سره معلوم دی کنه اسمانونو ته وګوره زمکو ته غرونو ته وګوره استاد دا مطلب چې زه د الله معرفت حاصلومه دغه لار ده ګوره او داغه په ذات کې سونه کې ګوره شیطان راته بلبل سووي او ځکه چې هغه باطن دی کنه حدیث کې هم دا راغلیو اول دی ليس قبله شيء مخکې تسنو آخر دے لیس بعده شیئن رستو تسنشتا دے الظاہر و ظاہر دے لیس فوقه شیئن دا پاس ایسا نشتا نو پاس سمانا
کوم شی چې برې نه حق کاری کنه نو بل ښکارا شی د الله نه نشته ځکه که بره ګورې که کته ګورې د الله قدرت دی د الله ملک دی او سلطنت دی او الباطنو لیس دونه شیئن دونه شیئن الله د علم نه دومره لرې دی چې د هغې نه په بل لرې څه شی نشته دی دون خو تحت ته وایي که نه تحت چې کوم شی د انسان د علم نه پناهي که نه نو داسې لکه د یوه مې ځمکې لاندې چې نو وی بلکل پې نه پوهېږم نو ځکه هلته کې لفظ د دون راوړی دی چې لیسه دونه شیون ته به په هر شي علم راولې کوشش به وکړې کته به لوړ شي بره به لوړ شي خو لیکن په الله علم نشي راوستی هغه د ټولو ناپله دی او بكل شيء علیم هغه خو یې ناپار څه پوهه دی لا تدرکو الابصار ويدرکو الابصار هغه ته ټول مخلوق داسې دی والذي الله غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمان او ځمکه په 6 ایام پاندازو د شپږ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی پارش باندې يعلم ما يلج في الارض ویږي الله پاک باندې چې نوځي په دې ځمکه نور بیا څوک نه نوځي یا نه بنديان په ډیر ورنه نوځي دروازه روزي سمرا الله تعالی ادا نور حشرات وما يخرج من هذا الجراوزي د دې ځمکې کاغه او بدی کاغه فصلونه دي کاغه قیمتي سيزونه دي تیل دي کويله ده ګیسونه دي ما يخرج من دې ځمکې نه راوځي نو اوغه چې نازلېږي د اسمان نه د الله طرف نه کوم ملائک دي او که رحمتونه دي برکتونه دي دغه سي عذابونه هم د اسمان نه راځي او ما يرج فيها هغه چې ورخیږي بیا اسمان ته واپس ملائکه دي واپس کنه د خلق عملونه هم دي کنه روحونه هم برزي چې د چا قسمت خي کنه وما يرج فيها وهو معكم تا الله شان له عرش کې هم دي وهو معكم او الله تاسو سره هم غوړي تاسو یې ځګنی او معكم تاسو سره دي په اعتبار د علم او د قدرت چې د الله د علم نه بار نه د قدرت نه قبضې نه بار نه اينما كنتم کوم دې چې تاسو دا چا صفت ده د الله هر ځای حاضر ناظر څوک دی الله دی چې یو سړی یو بنده ته وایي چې هغه حاضر ناظر د نو شرک نور څنګه وي خو په دې صفت کې یو سره شریک تو کنه حاضر ناظر که پیغمبر ته وایي که بل چا ته وایي نو دا صفت د الله ولا ورکه چې هو معکم اينما کنتم الله تاسو سره دی علم په لحاظ سره چې کوم دی کې تاسو یې مکان یې نشته نو دې کې هم په دې رد وکړو او مخکې هو الاول والآخر یمو دی پیغمبر ته اولین او آخرین وي دا خو د خدای صفت ده سورہ حدیث کې راغلی چې هو الاول والآخر الله اول دی چې څوک نو الله آخر دی چې هر څوک ناشي او الله وي نو پیغمبر ته څنګه او په دې نه پويږي یو ته اولین او آخرین وي اولین او آخرین خو جمع ده مطلب دا دی چې اولین او آخرین دی امت ته ویلي دي په بلی معنا سره دي چې اولین دي په دنیا کې راتلل رست راغلي د ټولو نو آخرین دي او جنت ته د ټولو نه مخکې دي دا د ټول امت صفت د پیغمبر صفت نه دی اولین دا امت ته جنت ته پتلو کې او آخرین دا امت ته د دنیا په پیدا کېدو کې د ټول نورست رااله او جنت ته مخکې دي هو که پیغمبر ته په دې لحاظ سره اول او آخر وینو بیا ټیک ده چې هغه وایي چې جنت کې به قدم کې نه دي انبیا سوچ ورته ځنیم داخل شوی هغه اول کنه جنت تطلو سره او آخر د پیغمبران نه خاتم النبیین ټول نورست دنیا ته راغلي که دې معنی وای بیا ټیک ده او که داسې وای چې نه زموږ اسمان لانو پیدا شوي چې هغه وو دغه معنی خو الله صفت دی کنه
له ملک السماوات والارض خاص الله در بادشاہی د اسمانو د زمکو دا د الله تبارک او پس کړی شي ټولې فیصله دنه کښ په پروز کې او دنه کې روز پښپې کې او علیم بذات الصدور او د الله پویږي په هغه رازونو چې بزړونو کې دي او په سینو کې دي. تمهید نفس دا انفاق تا ترغیب ورکی په پنځو وجوهو. اول وجه دا ذکر کوي چې انسان مال ستانه دی ته په پیسو روزو د پاره څوکیدار نو ورکه چې ثواب دی وشي شکر نو باسي چې ستا مال نه دی او چې ته خرج کړي نو ثواب د دی وشي الله با اجر درکې زکات تب لړ شي ورستو نور څوک راشي. امنو بالله ورسوله اول عقیده صحیح کې ایمان راوړی په الله باندې او پیغمبر د الله تعالی باندې. وانفقوا بیا خرج کې مما دا مال نجعلکم مستخلفین فيه چې الله ګرځولې تاسو په دې باندې خلیفګان یو بل پسې په دې باندې فيه. والذین آمنوا منکم وانفقوا وکسان چې ایمان وروړو په تاسو کې او خرچ وکړو دې لپاره اجر ډېر لوی. ولې ځکه چې په ټولو شرطونو برابر شي کنه عقیده صحیح ده آمنو او خرچ وکړو په خپل ژوند کې نو ډېر لوی اجر دی یو په سل باندې قبليږي. وما لكم لا تؤمنون بالله سعذر در تشته الله وی ولی یقین نکوي په الله باندې سعذر شته څه شک کوي نو وایي کنه سدي تاسو لره چې یقین نکوي په الله باندې د الله په توحید باندې. والرسول يدعوكم او پیغمبر راغلی د دې لپاره دی چې تاسو له دعوت ته توحید درکړي اصل راغلی دی لتؤمنوا بربکم چې تاسو په خپل رب باندې یقین پیدا کړئ. انبیاء خو دې لپاره راغلي وو. وقد اخذ ميثاقكم پیغمبر دعوت خلا رستو دی مخکې دعوت خو تاسو له الله درکړی دی چې تاسو نه په خوا وعده غوښته او په ازل کې چې تاسو رب نه و تاسو یې زمونږ يرشوي دي نو پیغمبر راغلی یادول د پاره کنه. ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړونکي. هو الذي الله ذات ينزل على عبده چې نازلي په خپل بنده باندې آیات بینات هغه آیاتونه چې واضح دي بینات دي چې توحید آیاتونه دي. بینات چې کله راشي نو مراد نه خاص آیاتونه د توحید چې دا مخکې ذکر کړل کنه هو الاول والآخر والظاهر دا ټول آیات بینات دي. او څه لپاره ليخرجکم من الظلمات الى النور چې تاسو راوباسي دا ډیرو تیرو د دنیا نه کله شرک دا کله جهل دا او کله رسم و رواج دا کله دنیا د محبت تا یوی رڼا تا الى النور چې رڼا د قران او یقینا چې الله په تاسو باندې ډیر مهربان دی او رحم والده. دویم ترغیب انفاق تا مکه خوتوي چې په پردي مال ولې کله کېږي دا خوستانه دي پاتې کېږي بدن هر چا کزان له پیسو ګټا اوس وایي چې نه خرج کینو بس الله ته پاتې شي نو الله دوره مهرباني ده تاسو سره احسان دی چې هغه دل درکړی دی چې هو والا او خرج یې کا نو ستا په فایده براشي زما په کې نشته دی ستا په فایده براشي او تاسو نه خرج کینو بیا به الله ته پاتې شي هغه به بل چاله ورکی نابل بستانه بختوري بیا هغه په حجونو کې هغه په خیراتونو کې هغه په عمرېو کې هغه په ځان له ثوابونو غټي او ته تش څوکیدار وې نو ولې راځي کوي سدي تاسو لرا چې خرج نه کوي د الله په لار کې. ولله میراث السماوات والارض الله ته پاتې کیږي ځکه چې هغه ته ټول اسمانونو زمو کې پاتې دي دا هغه ملک دې ټول کنه نو خرج کا دیوی خرج کو به خو مونږ پسې به خرج کوي کنه
مونږ وصیت کو وصیت به وکړو چې ما پسې دوره خیرات وکړې دوره جمعې وکړې دومره څلوېښتې وکړې دا دوی له ورکړې دا دوی له ورکړې وصیت به وکړو که نه الله وي هغه نه قبلېږي د هغې څه پته لګي چې هغې کې اخلاص شته او که نشته هغې یې تا پسې خرج کړي او که نه کړي د هغې نور ضروريات دي ډېر هغې تا پسې خرج څه کوي هغې وایي د هغه دپاره خپل عمل پوره دی وایي ډېر منځونه یې کړي دي او که خرج یې کړي که نه ښه په اخلاص سره او په صحیح ځای کې نو هم بیا یو په یو ثواب دی او چې تا خرج کول نو یو په سل باندې و دا مطلب دی بل دې ته اشاره کوي چې ګوره تا باندې الله مقرر وسته د دین ضرورت و په جهاد کې ضرورت و مساکین او غربا او فقرا او د هغې ضرورت و د دین یو مرکز جوړېده د هغې ضرورت و نو هغې کې د خرچ نه کو وروسته بیا خرچ کوې نو د ضرورت وخت بل شان چې او بې ضرورته نه دي برابر تاسو کې هغه څوک چې خرچ کوي من قبل الفتح لکه صحابه کرامو ته وایي که نه چې وګوره مکه معظمه نو فتح شوې نو هغه ډېر د ضرورت وختونه و که نه کله به یو پله جهادونه کله بل پله ډېر ضرورت او چې مکه معظمه فتح شوه بیا دوره ضرورت نو ځکه چې وسعت راغی که نه نو مراد کې نه ضرورت او نه ضرورت دی هره زمانه کې خو دا فتح یو مثال دی مخکې د فتح نه وقاتل او که چا جهاد کړي مخکې د فتح نه نو هغه ډېر لوی درجې والا دی نه برابرېږي د وروستو سره اولئک دغه خلق چې د فتح نه مخکې خرچ کړی دی قتال کړی ډېر لوی دي په مرتبه کې اعظم درجتن ګوره انسانان دي که نه او اعظم یې ورته ووایي نو اعظم دا نه چې ګنې قدرت یې لوی دی او علم یې لوی دی نه درجه یې لوی ده نو که بنده ته اعظم وایې دا په دې لحاظ سره چې مرتبه یې لوی ده دغه خلق ډېر لوی دي په مرتبه کې من الذین دا هغې کسان انفقو چې خرج کوي من بعدو پس د دې فتحنا وقاتلو او یا جهاد کوي نو ټیک ده دا نشو ویلی چې یاره چا مخکې خرج کړی دی قتال نو هغې به جنت ته ځي انور به نه ځي نه وکله وعد الله الحسنى هر یو سره الله وعده کړی د جنت او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی دریم ترغیب په دې طریقه ورکوي چې الله وایي نه یې راکړی قرض یې راکړه قرض خو څوک د چا نشي خوړی که نه نو قرض یې راکړه بس دی نوم ورته ځکه واغستو چې ګورې بدله یقیني ده ته به لس راکړې نو زه به دله بیا سل درکړمه 200 درکړمه خوړې خورم یې دنه نه بلکې ډېر به درکړم دله من ذا الذي يقرض الله څوک دی هغه بنده چې قرض ورکړي الله لره قرض ښایسته قرضا حسنا قرض ورکړي الله لره قرض ښایسته که بنده له دې قرض ورکړه نو دا هم داسې دی لکه الله له چې ورکړي خو په دې شرط سره چې حسنه ني که نه ښه ولې یو قرض خلق ورکوي نو ماله به پې 100 سیوا راکوي بیا وایي ماله به پې 1000 سیوا راکوي نو قرض حسنه نه شي هغې ته خو ربا وایي هغې نه خو سود جوړ شو فیضاعفه نو الله به زچون کي دغه مال د ده له د ده دپاره او د ده دپاره اجر د ډېر عزتمن یوم په هغه ورځ باندې تر المؤمنین چې ته به ووینې مؤمنان نارینه او مؤمنان زنانه یسعا نورهم ځکه دا عملونه خو ټولو کړي که نه ښه انفاق چې څنګه نارینه کوي نو زنانه هم کوي نو الله ټولو سره وعده وکړه او د دې مالی عبادت اجر او ثواب په دې طریقه ذکر کو چې نور یې ورته ووایي هر عمل له الله قیامت کې شکل ورکوي که نه نو دې شکل به قیامت کې د نور یسعا نورهم منډې به وي هغه رڼاګانې د دې مؤمنانو چې مالونه خرج کړي دي بین ایدیهم د دې مخې ته به رڼاګانې وبایمانهم او د دې ښي طرف ته به هم رڼاګانې وي دا دوی خاص کړه په دې کې
بین ایدیهم ایوی مخی تازکا چی ایمان یې په زړه کې وکنه مخې ته او به ایمان خي طرف څنو ځکه چې خلاص برکتی دی کنه بل عمل نامو له په خلاص ورکړې شو ناری تبرنای کنه بشراکم اليوم خوش خبری ستاسو لپاره نن ورځ جنتونه دي چې وایي بلان دا غین نهرونه همیشه وي دی پاره کې ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دې ډیر لوی د دې شان خدا شه یوم یقول المنافقون والمنافقات واغرز چوبوی دا منافقان سړی منافقان خزي للذین آمنوا انظرونا دغه مؤمنانو ته چې مونږ ته انتظار وکړو تر یو حد پورې برنا ټول سره وي او چې کوم دې کې جدائی راځي جنتیانو او جهنميانو نو دا غلطه کې به منافقان نه خپل رڼا مړ شي دا رڼا سره اسه دیو جنو چې دنیا کې دیوم په خلی باندې آمنا ویلو منځونه او عبادتونه کول کنه رڼا سره الله تر څو وخت پورې وساتله یخادعون الله والذین آمنوا وی ساتل دی ول داغي بدل ورکړه کنه او چې کله دغه ځای تورسي د منافقانو رڼاګانې مړې شوې مومنانو توازن کوي چې مونږ ته وګوره مونږ ته صبر وکړه نقتبس من نورکم چې مونږ راواخلو درنا تاسو نه قیل ارجعوا وراءکم ویل شي واپس لاړ شئ دنیا ته فلتمسوا نورا التک ځان له طلب درنا وکړه دا خو دنیا کې ملاوي ده تلته نه ملاويږي بس دا جواب ورکړی شي حضرب بینهم بسور له باب او بول شي پمیند دی کیو لوی دیوال بسور له باب لوی دیوال بوال شي باطنه فی الرحمت چې دننه پاره کې جنت ته او ظاهر من قبل العذاب او بهر داغه نه یو طرف ته جهنم دی ینادونهم دا منافقان بچی وی دی مؤمنانو ته بچی ورځ ده کنه یوم التناد ینادونهم سبوی الم نکم ماکم ولی موږ تاسو سره نو یو ځای منځونه حجونه او جهادونه موږ تاسو سره وکنه په فارس کې شریک نو قالو بوی مؤمنان چې بلا او شریک خوې زموږ سره فارس کې لیکن صرف په ظاهري عملونو کې موږ سره شریک وې نو ایمان کې خنوي شریک او په عقیده کې خنوي شریک کنه نو صرف په عمل کا کار کې دین شوی بو کنه او بغیر د عمل نه کار نه کیږي عقیده تاسو نه وه ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنه کې ورزول خپل ځانونه ډېر له دوکه کې خپل ځانونه ورزول وتربستم ظالمانو تاسو ګوره دا عقیده چې تاسو به انتظار کوو پیغمبر ته مؤمنانو ته چې دی وکل امری دی وکل په دی بافت راضی عذاب برازی چې بیا حدیبیه ته لاړو دې منافقانو ویلو کنه چې الله ينقلب الرسول والذین آمنوا بس وس بننا دی واپسو دا ځل ولوي خلیل لاړو بیا به واپس نه راځي مدینه ته وظننتم ظن السوء دا بدګمان نوم کول وزین ذلک فی قلوبکم ودې څومره خوشاله وي تاسو دا وتربستم تاسو خو انتظار کو د حوادثو د پیغمبر ته او د مؤمنانو ته ورتبتم او تاسو شک کړو په توحید کې چیرې دا کار د دې د سګډوډ غونته معلومیږي چې کله وحد کې معمولی تکلیف راغی کنه وغرتکم الامانیو دوکه کې چلو تاسو له خپل ارزوګانو حتی تر دې پورې جاء امر الله چې مرګ د تراغه الله فیصله وغرکم بالله الغرور ادو ککړی وې تاسو الله باندې ګوره شیطان چې ډیر دوکه مار دي کنه الله څنګه دوکه کړی وې دا دوکه په الله باندې چې الله غفور الرحیم دې سړیا بخنه وکړي تاسو به ته تمخ کړیو کنه بالله
چې الله سره به شفاعت وکړي نو دوکه درکړی و یا بالله دا مطلب چې الله سره شریکان ګڼلیو هغه سره شرک کړو فاليوم فسنن رضي لا يؤخذ منكم فدية نشي واستي نشي قبل دې تاسو نه فدیه مال ارستو براشي چې څومره مال دی ورکي دا نشي قبل دې ان دا کسان نه چې کافران دي او تاسو مرګري ما واکم النار او زه تاسو ور دې دوسه دو هي مولاکم دا تاسو سره ډیر لایق دي ابو عبیدوی اولا بكم دا تاسو سره ډیر لایق دي او ډیر بد دې دراتلو دي دا خو د دوړو حال یې ذکر کو قیامت کې او زور نه ده یا مؤمنانو ته یا دې منافقانو ته الم یأن للذین آمنوا ایا نذیر نه ده هغه کسان ته چې مؤمنان دي هغه وخت ان تخشى قلوبهم لذکر الله چې د دې زړونه اوریږي په وخت د ذکر د الله کې په وخت د بیان د قران کې الله وی چې دا وخت بکله تاسو باندې راځي چې ترو سره نه وکنه الله قران دې په اړه لګلو چې کله دا بیانېږي د مؤمنانو زړونو کې د خوف راځي یره دې راځي او تروسه پور رانه رستا زړونو کې یره رانه ذکر الله ذکر د الله قران او بیان وما نزل من الحق او چې الله نازل کړی حق توحید دی سنت دی ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب نبی دا مومنان پشان داغه کسانو چې اهل کتاب دی من قبلو کتاب ورکړی شوی هغه ته مخکې د دینه داغي پشان ته خو بنئ هغه ته کتاب ورکړی شوی فطال عليهم الامد نو ګدش په دې باندې زمانہ د انبیاء نه پس به وخت ډیر وګت شو او څوک مجدد برانه لري چې د دین تجدید ولو کی نو بس هغه کی داغه نه خپل دین ورو ير شو چې څومره وخت تیر شي په خلق باندې مجدد پیدا نشي کنه نو بس پر خلقو کې هغه بی دینی او هغه بدعات او رسومات پیدا شي دا معنا فطال عليهم الامد وګدش په دې باندې زمانہ هغه چې باغی کې انبیانو باغی کې صالحین نو چې دې ته بیان کړي فقست قلوبهم زړونه تکتور شو وکثیر منهم فاسقون او ډیر زیات په دې کې کفر تم پکې واوړي علمو پوشن الله فی الارض بعد موتها چې بشک الله جون دې کې زمکه پس دوچې دونه خلقم دغه ژوند دي چې فضل پیو کې رحم پیو کې یقینا موږ واضح کړی دي تاسو لپاره آیاتونه چې تاسو پوښئ ان المصدقین والمصدقات بشکا نارینا چې خیراتونه کوي یا زنانا چې خیراتونه کوي د الله په نوم او قرض ورکی الله لره قرض خیستا یضاعف لهم دا اجر او ثواب به ډیر د چن کړی او دې لپاره اجر د عزتمن چې هغه مخکې ذکر کو نورهم یسعى بین ایدیهم بایمانهم والذین آمنوا بالله ورسوله او کسان چې ایمان راوړي په الله باندې او پیغمبرانو اولئک هم الصدیقون والشهداء دغه خلق چې دي دا صدیقین او شهدا دي ګور ابن عباس وی کل مؤمن صدیق وشهید دلته پته ولګي د آیات کې چې هر صحیح مؤمن موحد هغه صدیقم دی او شهیدم دی چې ویلو چې اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دې سره به کنه هم صدیقون والشهداء ابو بکر صدیق دی او دا ټول شهدا دي صحابه کرام عند ربهم پنځ درف پل باندې دي د پاراجر دی او نور د دې دی او کسان چې کفر کړی او دروژن کړی دی آیاتونه زمونږه دغه دی جهنميان دا څلورم ترغیب ذکر کړي
چې ولې انفاق نه کوي خرچ نه کوي د دې نه څه جوړه ته چې مال جمع کوي او خرچ کوي نه نو بس د دې نه د دنیا د اساسي زونه جوړ شي نو بیا وتا باندې عذاب نه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو پوښه چې دا ژوند د دنیا پرستو چې دی او د دې دا ژوند یادي لعب داخل لعب دی عبث کارونه دی بے فائدې چې کوم کارونه کوي اسنه دي ناستو نو هغه بے فائدې دي لکه عادیانو سمودیانو چې کول غرونه به تراشل او بس کارونه کول نو دې ته دنیا پرستو دې ټولو کارونو ته لعب وایي چې لبه کې لکه د ماشومان نو ستې جوړیږي نه نو هغه یو سات راجمه شي بوساړي جوړي کوي به پلته وایي او لهو او غفلت ته لهو غفلت څه وایي چې کار مار نه اسه ناستینو يرو جلنن دیږي ادا وخت خاص نه تیریږي څه چل کو نو لهو څه روان کینو هغه تناستي وخت یې کنه غفلت د زړه خوشالول د دنیا په یو شیطانی کار باندې دې ته لهو ویل شي نو کارونه عبث دي او عمرونه لهو دي غفلت ته وزینت او د دنیا نمائش ده وتفاخر بینکم په یو بل باندې لوی کول دي وتکاثر فی الاموال والاولاد او په یو بل باندې مال ډیرول دي اولاد ډیرول دي دا ټول نسبت به غیر صحیح کنه الله وی زمال نه بداشي جوړ شي چې نه خرج کړه الله په لار کې کما صلی غیثن د دې مثال بشان داغي باران دی اعجب الکفار نباته چې خوشحالي زمیدار خلق لره داغي غبوټي او داغي فصلونه زمیدار ته کفار وي دا ولې دی لغوي معنا سره کفر پټول ته وي په لمانه دار زمیدارم دانی لندې کنه پزمکه کې پټایي ثم یهیجو نبی دا فصل پوخ شي فتراه مصفرن علامه دای چې ویني غیر تکذیل ثم یکون حطاما او بیا سوخ پس شي ټوکړي ټوکړي حطاما هر څه ختم شي والله انسان صادق مثال له تاسو خپل مال اولاد ته خوشحالي کې خو دې اخري انجام بدای او په آخرت کې بیا عذاب د ډیر سخت عاقبت یې ده عذاب د ډیر سخت هغه چاله چې دې دنیا کې انفاق نه کړي قتال یې نه کړي ومغفرة من الله ورضوان او بخشش د الله طرفنا او رضا د الله ده او نه دې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکي مل حیات الدنیا نه د ژوند د دنیا پرستو مگر سامان د دوکي ترغیب ذکر کې دې نه پس جهاد فی سبیل الله تا او انفاق فی سبیل الله تا سابقوا الى مغفرة من ربکم یخلقوا منډکه ال عمران کې ویلو سارعوا یوصل درې درشم کې سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض هغه ترغیب دی ګور هغه مغفرت در خپل تا او جنت تا چې پلنوال داږي چې دی الته تشبیه نو ور کړی ښکارا عدالته ذکر وکړي چې دا تشبیه وګوره ها نور دانه چې ګنه جنت هغه عرض دقه اسمان نوزم کې دي دا خو پناشي دا وسنګ جنت پلنواله نه عرض السماء او الارض تشبیه ور کړی د اسمانونو د زمکو د وسعت عمره وشان د لیوالی او پلنوالی د اسمانونو د زمکو تیار کړی شوی د پاره دای کسانو چې ایمان راوړي په الله باندې پیغمبرانو د الله تعالی باندې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل ورکوي هغه چاته چې غواړي او الله مالک دې د ډیر لوی فضل پنځم اخري ترغیب دار چې ښا دا مال چې تایخه نو دې د دې خره چې بس دا خو یې پته نه لګي په بنده باندې قسمه قسم وختونه راځي تانه شي تحصیل شي غم خادي شي کنه
د چې مالینو لکوټي پاسانه به تیر شي هدیله دی خره پاسانه به څنګه تیر شي چې الله څنګه تیری نو هغه به تیریږي دا په مال نه اسانيږي او نه ګرانيږي چې ګنې مال نه نو په هغه سړي باندې ډېره سخت دی او چې مالینو اسانه پینا چې الله غواړي نو ګرانې کې او چې الله غواړي نو اسانه کې دا خورته په تقدیر کې لیکل شوی دی کنه نو ته د تقدیر انکار کوي ما صاب من مصیبت نرسی س مصیبت فی الارض پدې زمکه باندې په مالونو کې په فصلونو کې په باغونو کې ولا فی انفسکم نستاسو بدی نفسونو کې مرضی زخمی دا هر څه چې کیږي کنه حادثه الا فی کتاب الا الله په کتاب کې دی من قبل ان نبرأها دا کله لیکلیو کتاب دا کله لیکلی شوی دی دا مخکې الله وی چې مونږ لا نو پیدا کړی دا نفسونه یا ضمیر هغه تراجه یا مخکې د دې نه چې مونږ لا نو پیدا کړی دا مصیبتونه ما صار مصیبتن دا لا نو چې الله لیکلی په خپل کتاب کې نو دا اوس په مال سره دفع شي چې ته مالینو نو کمالینو څه چل وشي الله خپل تقدیر نه واپس کوي ان ذلك على الله يسير کته چې دا هر څه لیکلی شوی دی ډیر خلک انکار کوي کنه هر څه لیکلی شوی الله دا کار په ما باندې آسان دی هر څه لیکلی او دې کې حکمت څه دی دا الله چر څه لیکلی حکمت دا دی چې په دنیا کې دی یو سړی نه نعمت فوت شي ډیر لوی فائدې یو فوت شي خلک یې راخو مونږ د تویر تا داسې وکړو نو نه دی پوهېږي ناغي پوهېږي دا خو الله دغه څه لیکلي و که نه چې لیکلي و نو بیا څه غم کوي بیا غم مه کوه دا خو لیکلي شوي دي نو تا ته پکې څه ګناه دی چې خلک پوهېږي راخو پوه نه شوې نو مونږ نه یې تپوس ونه کړو مشرانو سره د مشوره ونه کړه نو دا وګوره او که چاته دنیا کې لویه مرتبه حاصل شي او ډیر بره لاړ شي کنه وزیر شي او لوی مرتبه ته حاصل شي دې په دې لوی نه کوي چې دا زما کمال دی ولې دا الله لیکلیو کنه نو لوی ته به ساجت شو بلکې شکریا دا کول پکاري کنه دا حکمت ذکر کوي لکه لا تاسو علی ما فاتکم دا د دې لپاره تقدیر کړی دی چې تاسو غمجن نشئ په هغه نعمت چې تاسو نه فوت شو ځکه تاسو دې ته فوت وای فوتو نور مطلب دا دی چې دا ستانو کنه دا تعالی نه را رسیدو چې نه را رسیدو نو څلور پسې خپه ولا تفرحوا بما آتاکم او چې نو مستیو کې تفرحوا معنا څه هغه فرح البصر چې نو مستیو کې په نعمت باندې چې الله تاسو له درکو چې ستا یقیني چې دا زما قابلیت نه دی دا خو الله لیکلیو نو دا شکریا دا کومه مستی بسله کومه خو بس دې نه دی خبر نو ځان ته نسبت کی قارون ته خلق وې کنه چې لا تفرح مستی مکوا چې الله دې رسول درکړي هغه انما اوتیت علی علم عندي دا خو زما خپل قابلیت ته او زما تجربه دا ډیره زکه دومره مال لته والله لا يحب كل مختال فخور الله محبت نکي د هر هغه بنده سره چې ځان ورته ډیر لوی ښکاري او په بل باندې فخر کوي مختال فی نفسه چې بس د ځان نه ورته څوک نه ښکاري او فخور یو تو ګورنو او خاندي ور پوري بل تو ګورنو خاندي ور پوري نه الله وی دې مې نه خوخه چې نه ده خو مسجل بو سره کې عذاب ولا ور کوي کنه د لا يحب معنا مفسرین کې يعذبه الذين كسان دي چې بخل کوي په خپلهم ويامرون الناس بالبخل او خلقهم ځان سره په بخل باندې عادت کو دا امر دی کنه کلیسانن نه نو حال د دې خلق ته امر کوي چې وګوره دا د ولې دومره جمع کړه وګوره دومره له بنگلې جوړ کړی دا خود ډیره گزاره کوله کنه میل مې نه پیژندو فقیر او مسکین او غریب یې نه پیژندو چندې نور کوله چرته
نو ځکه جمع کړي نو خلق بیا دغه کوي ومن يتولى هغه څوک چې انکار کوي د دې مقاصدونه قتال انفاق دانه کوي نو بهشکه الله به نیاز دی او استایل شوی پنځه وجوه ذکر شو د انفاق فی سبیل الله اخر کې ترغیب الی القتال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا موږ علیګلی پیغمبران په ډېر واضحه معجزو سره آیاتونو سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان موږ نازل کړو د دې سره کتابهم او میزانهم وانزلنا الحديد درې څه یاد کړی مفسرین وایي ولی په دنیا کې درې قسمه خلق دی یو علما دي او یو سوداګر دي کاروبار والا او بل مجاهدین دي الله اریو خپل سبب ذکر کړي چې علماء د پاره کتاب دی د سرمایه‌دارو د پاره میزان دی تلل ولل بقي کنه او د مجاهدین د پاره وسپنه ده حدید هغه به jihad کوي نو اجازه کړه قسمه یاد کړه نازل کړي د دې سره کتاب چې هغه کې یو قسم jihad دی او میزان او تول چې هغه کې د خلق معاملات دي ليقوم الناس بالقسط چې ودريږي خلق په انصاف سره يقوم سمان چې جون تیر کی د دنیا دا جون ډیر په انصاف سره دا الله تیریږي چې میزان یې کنه چې زیاته کمې پکې نه کوي ظلم نه کوي د انصاف کار او نازل کړي زمونږ وسپنه فی باس شدید چې بدی کې ډیر سخت جنگ دی دې کې اوزار دي او اسباب دي د جنگ سخت او منافع للناس نور ډیر فائدې د خلقو کوم یو شی چې هغه کې د وسپنې ضرورت ناراضي هر کار چې کوي صنعت او حرفت نو خامخا میخ به پکې لګي کنه منافع للناس څومره فائدې د خلقو وليعلم الله دې لپاره الله نازل کړی دي چې الله ښکار کوي دنیا کې من ينصره هغه مجاهدین خلقو چې امداد کوي د الله د دین او د پیغمبرانو بالغیب اصلي دې نه دي ګوره ها چې ګنیر جنت لیدلې دي نعمتونه لیدلې دي دا غیر لپاره jihad کوي نه نه خپل رب لیدلې دي ولیکن یو عقیده راغلي د پزړه کې نو دا غي باندې دا ټول کارونه کوي بهشکه الله ډېر قوت او زور والده هغه په خپل دشمنان هلاکول شي خدای کې حکمت چې مؤمنانو ته وي چې دې په درجات اوچت شي او مرتبه حد دا اوس اخر کې دلیل نقلی پیش کوي په دې باندې د انبیاءونو چې دا کارونه اول پیغمبرانو کړی ورکه تاسو یې چې جهاد خو نشو کوله دا ډېر له فساد دي ویني تو یول دیو ارسبه کې خرابېږي الله رب العزت وی دا خو انبیاء کړی اول کې نو ویلي چې وقتل داوود جالوت اول قتل خو داوود علیہ السلام کړو هغه بادشاہ ولا قتل کړ او ته د جهاد نه نفرت کوي یقینا موږ لګلو نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام هغه ډېر سخت امتحانونو والا پیغمبران وجعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب امونږ بیا وګرځو د دې په اولاد کې سلسله د پیغمبره او سلسله د کتابونو آسماني فمنهم مهتد د دې په ذریت کې دوه قسمه خلق رااله څوک هغه څوک چې حق پرست شو موحدین او ډېر د دین او د فاسقان دي ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا لګاتار راولي ګلمونګه رستو د دین نور پیغمبران ډېر تر دې چې عیسی علیه السلام وحراغه او قفینا بعیسی ابن مریم راولي ګمون په دې په عیسی علیه السلام زوی د مریم ورکړو موږ غل انجیل کتاب وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة امونږ وګرځو په زړونو د هغه حواریینو کې چې د تابعداري کړې و یو قسم نرمي او مهرباني او بل سره
ادا د مؤمنانو صفت خامخه مؤمنان له دا صفت الله ورکړي چې شدة علی الکفار رحماو خپل مینځ کې رافت او رحمت او مهرباني عیسایانو کې دا ډیر وکړه څنګه چې سورې مائده کې ویلو چې دی مؤمنانو ته ډیر نږدې دي په محبت کې لتجدن ولې نږدې دي ځکه چې بدی کې لوی نشته دي او منهم قسیسین ورهبان حق پرس پکشتا ډیر صحیح علما پکشتا ورهبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم او رهبانیت چې دی جوړ کړو د ځان نه دا مستقل کلام دی روح المانی وی چې دا غي سره مخکې سره تعلق نه ساتي ابتدعو مخکوم دې رستم د خواغې نه ذکر کړي او دی یو کار شروع کو دی عیسایانو دی یو کار ابتدا وکړه چې هغه رهبانیت وایي رهبانیت څه شی و ترک المأكل والمشرب والملبس دا سيزونه پرېخو د دنیا دا څومره چې مخلوق پکې لګیا دي ضرورت او توحید پرېخو دا خوراک سکاکو د آرام ځایونه ترک الملبس والمشرب والنکاح وغیرہ دا پرېخو او بس صرف د الله عبادت تکې نه سجدا کار وکونو رهبانیت تارک الدنیا الله وی ما په نو فرض کړی دا خبره ما كتبنا عليهم مون فرض کړی نو په دې باندې لازم کړی نو په دې باندې دا رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله مون په دا لازم کړی وا چې د الله رضا طلب کړي طلب د رضا د الله هغه هم په فرض کړی وا او دې ځان باندې رهبانیت لازم کړ څه مطلب دی ابن جوزی دې کې ډېر تفصیل سره زاد المسیر کې چې لکه څنګه چې په دې امت باندې الله څه فرض کړی دي منځونه حجونه روزي زکاتونه دې به فرض کړی دي اسی په نه دي فرض کړی چې کزان له نفل منځ کې ک نفل روزنی سي ثوابي یا کاسب خیرات او صدقات کې انده فرض نه دي کنه ها چې یو سړی وایي چې زه په دې ورځ روزه نیسم ما په ځان نظر کو یو سړی وایي چې زه به 2 رکعات نفل کوم په ځان نظر کو روز به خود کوي نو دقه سیغیم الله ما خو په فرض کړی نو ما خو دا فرض کړی چې الا ابتغاء رضوان الله چې زما رضا طلب کوي او دا غي د پاره منځونه دي دا غي د پاره جهادونه دي دا فرض روزیم دي پکې هر امت کیو او د دې دا کار چې نو دا خو یو مستحب شی او کې او سړی کینی اذان له عبادت کې او ذکر کوي کنه ابي هغه امت کې خدای اجازه وو زګری باندې دا صرف د انبیاء ذمہواری و چې دعوت ته ورکي هغه په ځان لازم کو چې مونږ به بس خامخا د رهبانیت کوو چې لازم کنو فمارا او حق رایتها دا غي خیال بیا ونه ساتو دا غي حق ادا نکو فمارا او حق رایتها څنګه رعایتونه کو یو دا چې په ځان یې لازم کړیو او بیا دا غي لزوم خیال ونه ساتو پری خودو دویم دا چې څنګه په ځان لازم کړو د الله د رضا لپاره نه غرضه الهی پکې ونه شو دا غرضه الهی په ځای باندې دنیا اثر کړه یو دا معنا او دریم بهتره معنا دا کوي چې ما تویلو چې اخري پیغمبر راشي نو په دو ایمان راوړې د مرګرتیا وکوي او غي مرګرتیا او نکړه فما را حق رایتها دا غي خیال او نساتنه جوړې کو رهبانیت پیری او مریدی بيزي بزرګي جوړ کړ ابتدعوها چې د دې ځان نه جوړ کړی و ما كتبنا علی ما نو فرض کړی لازم کړی په دې باندې مگر طلب درزاد الله رضوان الله
لحاظ ونساتو داغي پورا لحاظ فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم ورکمونگا کسان تا چه مومنانو پدی که اجر دی سبا کیو کنا چگی لحاظ ساتلی ہوخا یا اغا یادی چه دی امت تپاتی شو او پیغمبر سره مرګري شو ایمان یې راوړ هغه یادې مؤمنان اجرهم او ډیر پدی کې فاسقان او بدعمل خلق یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان راو ویریږئ د الله نه ایمان راوړې پیغمبر د الله تعالی باندې یوتکم درو کی تاسو لا کفلین من رحمته دو اجر بدل درکې د خپل رحمت نه ځکه یو توحید او بل سنت او بغیر دې تاسو له داسې رڼا تمشو نبیهم چې پاغي رڼا سره به تاسو ګرځې را ګرځې دنیا کې مؤمنان له رڼا ورکړي راکنه دی پاغي سره ګرځي را ګرځي کنه تمشو نه اسه ګرځې دل را ګرځې دل نه خلق ته بداغي دعوت ورکړي خلق ته بداغي دعوت ورکړي تمشو نبیهم او بخنه وو کی تاسو ته گناہوں تاسو الله بخون کې مهربان لئلا يعلم اهل الكتاب د دې لپاره چې اهل کتاب د خپل ځان نه خبر شي ګورغي د خپل ځان نه خبر چې مونږ څنګه یو اندوانیو کو کافرانو کو مسلمانانو یو نو خبر د ځان هغه خپل ځان جنتیان حسابول او دا به وی چې لم تمسن النار الا يوم معدوده مونږ جهنم ته نزو موږ څه کار دی مونږ لپاره الله جنت تیار کړی الله رب العزت وایي چې مؤمنانو تاسو د دې دین خدمت وکړئ نو اهلی کتاب بدا سے ملامت شي چې زمونږ هغه نعمت فوت شخه او الله مونږ ډیر ذلیل کړو هغه نبوت او کتاب او غرس چې هغه زمونږ نواغست او عربو له ورکړو دی لا نه دی خبر دی لا پسر باندې لاس نه دی راکړي لئلا يعلم اهل الكتاب لا زائد دغه دې لپاره چې خو پوښي اهل کتاب په خپل ځان الله يقدرون على شيء چې موږ خو یې څه نکړو زموږ خو یې طاقت او نشو په هیڅ شي باندې ښه الله يقدرون على شيء من فضل الله چې موږ خو اون غټو څه شي د فضل د الله نه د ثواب د الله نه یو په دې پوښي چې بس زموږ خبرو فائدہ او بل چې فضل د الله په لاس کې دی ورکیه چاله چې خو خیشوان هغه نعمت یې زموږ هغه فضل عظیم یو چت کو او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورکو دې ډیر مو د پس په دې پوښو او پوښو چې ان الله والله ذو الفضل العظیم د اختیارات الله سره دي د اختیارات بل چا سره نشته